منظور پښتين د یکشنبې په ورځ په ټوله پښتونخوا کې د امن پاڅونونه اعلان کړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين د پښتنو له ټولو ولسونو د اکتوبر په 20 د یکشنبې په ورځ په ټولو ولسوالیو کې د امن او یووالي پاڅونونو غوښتنه کړې ده. پښتين همدارنګ د غورځنګ له غړو او د پښتون قومي عدالت جرګه کې له شریکو ګوندونو ټولنو د بیلابیلو مسلکونو له استادانو او ټولو پښتنو ځوانانو غوښتي چې د یکشنبې ورځې پاڅونونو لپاره د کلی په کلی کمپاین سربیره پر ټولنیزو رسنیو هم کمپاین وکړي. منظور پښتين وایي دغه پاڅونونه د ډالري جنګونو د پښتون وطن پر ډیورن فرضي کرښه د ستونزو او د جبري قبضې پر ضد همدارنګه خپلو کورونو ته د کډوالو ستنولو، د شهیدانو عدالت غوښتلو، د نادرکه خلکو پیدا کولو، د بندیانو د خلاصولو، د برېښنا ارزانه کولو او نورو ستونزو لپاره به یوه ورځ د امن پاڅون وي.